د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو هغه ملګرو ته چې اوس به موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که بیا وروسته موږ څوک ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه. الله دې وکړي چې ټول سره روغ جوړ یاستئ. نن موږ غواړو چې په یوه موضوع باندې خبرې وکړو. موضوع به څه داسې وي چې ولې موضوع څه داسې ده چې لکه امریکا، روس، چین، پاکستان او ایران څنګه خپلې جګړې په افغانستان کې پر مخ وړي، د قربانۍ او د زیان قرباني او زیان او تاوان افغانانو ته رسېږي او ګټې پکې ایران او پاکستان کوي. نجیبه څنګه دا ستا اواز بند کړم؟ زه مې دا څنګه دغه دی دا اواز به درله لږ بند کړم یا ته خپله بند کړه او ځکه ستا دغه دغه کوي. ملګرو نو دغه دا کومې جګړې چې هلته په افغانستان کې دوی پر مخ وړي په دې کې ګټې د نورو هېوادونو دي، هغوی پکې خپل مقصدونه لري، لکه څنګه چې امریکا په دې وخت کې غواړي چې د چین مخه ونیسي او د هغې هغه کم اقتصادي د پرمختیا چې ده هغې نه خپله امریکا هم ډارېږي، ځکه هغه چې څومره د هغې د کال کوم هغه بودیجه چې ده هغه ورځ تر ورځه لویېږي پراخېږي، نو د دې سره امریکا هم ډارېږي او ځکه څومره چې د هغې د حجم د کلنۍ د بجټ زیات شو نو هغومره هغه په نورو هېوادونو کې خپل ځان دپاره اقتصادي پلانونه جوړوي، هلته خپلې پانګې کوي، پانګونه کوي، نو دې په خاطر باندې امریکا غواړي دغه مخنیوی وکړي. نو هغې په دې خاطر باندې په افغانستان کې داسې یو پلان پر مخ غواړي بوځي چې په هغې کې تباهي به خو پکې د افغانانو کېږي، خو ګټې او دغه به دغه خپله امریکا ته رسېږي په دغه پالیسي باندې. هغه به داسې چې دغه ځای کې به ځینې منطقې طالبانو ته خوشې شي او طالبان او ځینې هغه طالبان یا هغه مزاحمتي ګروپونه چې چین کې دي چې سینکیان ازادي غواړي هغه به بیا راځي هم دغه منطقونه به طالبانو سره بېرته په چین کې خپل تحریکونه یا د ازادۍ خپلواکۍ تحریکونه به په مخ باندې بیي او ورسره ځکه یو څه موده مخکې په چینایانو باندې په پاکستان په یو منطقه کې هلته هم بمي چاودنه شوې وه چې د هغې دغه چې دوی معلوم کړو هغې هم دا وښودل چې دا خپله هغه د سینکیانګ ازادي غوښتونکي دغه دي مجاهد دي چې هغوی ازادي غواړي د چین نه، هغوی پکې هلته ملوث وو یا هغه پکې دغه چې دی د هغوی د لارې په مخ باندې اچولی شوي د ځینې نورو دیو ته ټي ټي پي وایي چې تحریک طالبان پاکستان ورته وایي چې د هغې په ګډه باندې دا پروګرام پر مخ باندې وړو. نو دلته مسله داسې ده چې موږ څنګه کولی شو چې دغه جنګ مخنیوی وکړو او افغانان خپله ورنه دا ځان خلاص کړي. یو څه موده راهیسې په ټول نړۍ کې افغانانو د دې جنګ خلاف لاریونونه پیل کړي دي یا موږ ته احتجاج ویلی شو یا څوک ته مظاهرې وایي، هغې پیل کړي دي او دا لړۍ جریان لري او هغه دا غواړي چې نور افغانان په افغانستان کې جنګ نه غواړي او موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي. نو انشاءالله تعالی موږ هم په ګډه باندې دې کې ډېر افغانان د ګډون به کوي. د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې یو لاریون اچولی دی، زه دا یو دغه ورچوم لکه دې کې داسې دی لکه دا دی سټاپ د پراکسي وار ان افغانستان کنه بګ ډیمونسټریشن ان ډنمارک په 22 د اګست باندې به دا وي. دې کې داسې لکه کوم یو مخصوص ډله نه ده غوره شوې چې د هغې خلاف باندې کېږي، دا د دې په خلاف باندې کېږي چې موږ نور په افغانستان کې جنګ نه غواړو او هغه هېوادونه چې دغه جګړو ته په افغانستان کې لمن وهي او هغوی پکې خپلو مفاداتو یا ګټو دپاره استفادې دې کوي، موږ د هغوی خلاف یو، هغه که هر څوک یي. موږ د افغانستان کې دغه جنګونو ته غواړو د پای ټکی کېدو. نو دې په خاطر باندې ټول افغانان دا په دې یو څو مودو راهیسې په مختلفو هېوادونو کې لاریونونه کړي، دلته به هم کوي. خو زه به څه کوم په پښتو متن بیا ته راواړم، دا کولی شي تاسې خپله هم ووایئ که نه افغانستان کې نباتي جګړه بنده کړئ. په ډنمارک کې د اګست میاشتې په 22 ستر لاریون کېږي. انشاءالله تعالی موږ به د دې لاریون کوونکي ځینې چې دا
پروګرام په مخ باندې اچولې د لاریون هغه به هم راغواړو د هغې سره به بیا دلته تاسې سره به سره مرکبه کوو تاسو بیا د هغې نظرونه هم واورئ انشاءالله تعالی نو هغه به بیا راغواړو څه ګز دا لرې کم بیته وصی شو نو دغه لاریون په 22 د اګست باندې به انشاءالله تعالی نو چې هر څوک به غواړي ګډون پکې وکړي بیا به موږ ته ادرسونه شنو خو پکې به دا چې کله هغه وخت نږدې شو بیا به د تاسو سره بیا پاینده کې به هم شریکو دا مقصد زما دینه داو چې لکه افغانان نور په افغانستان کې د جګړې بندول غواړي ځکه دې کې لکه خپل هر هیواد ځان ته ګټې لري او دغه جنگ خشاک چې دی دا زمونږ افغان ولس او افغانان یستو نو موږ دغه جګړه نور نه غواړو یو څه نور لکه د دې موضوع سره دغه لري موږ ته په بل ورځ باندې یو څه خبرې کړې وې بیا ځینو ملګرو ویلو چې د الله اکبر چغه د تقریبا 10 کاله د مخه ولې چا نه واله نو هغه ملګرو ته زه وایم چې خپله د افغانستان په ملي سرود کې د الله اکبر نعره شته الله اکبر دا ناره په هغې هلته شته دی دا چې هغه ډېره د مخکې نه څنګه چې هغه اساسي قانون جوړ شو دا هغه هلته دغه ځای نه راپورته شو او دا په هغې کې شامل شو همداسې په بیرغ کې لکه څنګه چې طالبانو په بیرغ باندې کلمه لیکله شوې ده داسې د افغانستان په ملي بیرغ باندې هم کلمه لیکل شوې ده نو دغه غږ چې دی دا خو د پخوا نه شوی دی دلته خو ځینې داسې مسلې دي چې که یو تاریخي ځینې مسلې دي که په هغې باندې موږ غږیږو خو وخت ډېر نیسي هغې دپاره بیا داسې انشاءالله تعالی یو جدا جدا پروګرامونه به جوړوو په هغې باندې به خبرې کوو لکه که اوس موږ وغواړو چې که ویو چې د افغانستان جګړه څنګه پیل شوله ولې وشوله او هماغه خلک ځینې وخت کې ملامت وو په ځینې وخت کې بیا ملامت نه دي لکه اوس د جمعیت اسلامي ګوند او ځینې نور جهادي ډلې چې د شهید داود خان په وخت کې هغوی د افغانستان خلاف باندې کم پاڅونونه وکړه په هغه کې هغوی مطلق ملامت ته ځکه هغه صرف د پاکستان د ګټو لپاره هغوی دا کار کوي ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان نه زیات شریعت هم نافذ و د افغانستان نه ډېر اسلامیت هم په هغوی دې په خاطر باندې چې پاکستان خپلې ګټې هلته لټولې نو هغوی دا کار کوي کله چې بیا روسان راغله نو په هغه وخت کې روسان چې راغله بیا ځینې جهادي ډلې د روسانو په مقابل کې راپاڅېدلې په هغه وخت کې صرف په هغه وخت کې چې د روسانو سره جنګېدلې هغې ته به موږ ملامتي په هغې باندې نشو اچولی ځکه چې روسان راغله افغانستان ته افغانستان اشغال کو دغه جګړه وکړه بیا همدغه مجاهدین بیا دیو ملامتولی شو په هغه وخت کې چې کله دوی روسان ووتل او بیا دوی هغه جګړې ته دوام ورکړو او سوله یې ونه کړه دغه وخت د نظام سره او بیا وروسته دغه نظام ځینې ګوندونو جهادي ګوندونو بیا همدغه نظام سره دوی ائتلافونه وکړه او هغه ائتلافونه بیا خپله په خپل مینو کې مجاهدینو په جګړه باندې پیل وکړو دغه وخت کې بیا د مجاهدینو ته موږ ملامتولی شو ځکه چې دوی خو د جهاد د اشغال خلاف کوو دغه ځینې ګوندونو مخکې خو چې کوه خو د اشغال خلاف نه و هغه مطلق ملامت و د کوم وخت چې د شهید داود خان وخت خو چې کوم وخت کې روسان راغله هغه بیا یوه بله دوره شروع شوله بیا وروسته چې هغه لاړ بیا بله دوره شروع شوله په هغوی کې دوی خپل مینو کې سره ونښتل که مخکې د الله اکبر چغه بیا بیا خپل مینو کې سره چې ونښتل دغه جهادي ډلې بیا هم دغه د الله اکبر غږ دوی اوچتو یو بل به په یو بل په خلاف باندې نو هلته خو دواړه ډلې جهادي وي بیا دوی څنګه د یو بل خلاف باندې هم دغه د جهاد او د الله اکبر غږ به پورته کوو بیا طالبان چې راغله هغوی هم دغه مجاهدینو د ډلو خلاف چې دوی کومه خرابي شروع کړې وه د هغې خلاف باندې دوی راغله جګړې ورسره وکړه هغوی صرف 5% خاوره ورته پاتې شوله او نور ټول هغه ځای نه دغه جهادي ډلې اکثره وتښتېدلې بیا هم دغه جهادي ډلې بېرته د امریکا سره یو ځای شولې او بېرته د طالبانو په خلاف باندې جګړې ته دوام ورکړو او اخره کې د امریکا په زور باندې کابل ونیو او طالبان چې دی هغه د هېواد څخه وتښتېدل یا ځینې تسلیم شولو نو مسله بیا داسې وه چې بیا طالبان بیرته چا اکمال کړه ولې وشولو او څنګه دوی جګړې ته دوام ورکړه ځینې وخت خو داسې چې دوی کوم وخت په قوت کې وو دغه ځینې جهادي ډلې دوی دې په خاطر باندې چې طالبانو کې ځینې پښتانه نو هر سړی به رانیوو او د طالب نوم به اخیستو او هغه به شکنجه به ورته ورکوله یا به په تکلیف کې کوو کورونه به ورته بمباري کول نو د هغې نه چل وشول چې ځینې د دې خلاف باندې بېرته پاڅونونه وشولو
او پاکستان ته بیا موقع په لاس ورغله چې دوی استعمال کې ایران ته موقع په لاس باندې ورغله نو هغه د استعمالولو کار لا اوس تر اوسه دوام کوي نو دلته مسله ده چې همیشه دغه ګوندونه چې دي دوی د پردو په زور باندې راځي او حکومتونه نیسي به ولس دغه خلاف جنگيږي قرباني ورکوي خو چې کله به د حکومت وخت راشي ولس شاته پرېږدي او به یې ډلې ته قدرت په لاس ورشي او هغه دغه جګړو ته دوام ورکوي نو زه اساس ته وخت ورکوم خبرې باغو کې به ضرورت یو څه نور خبرې کولرم خو زه اول هغه ته وخت ورکوم سلامونه دوستانو زماني صاحب تاسو ته سلامونه او د ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکی هیلې الله دې وکړي چې ټول چیرته چې یاست یار چیرته چې یاست روغ او جوړ اوسئ زماني صاحب تاسو خو ډېرې خبرې وکړلې خو زه ستاسو د بعضو خبرو سره تر یو حده پورې موافق نه یم ما په دې پرون شپه په فیسبوک کې یوه لیکنه کړې وه چې سیولکوټ غوندې لیکنه مې کړې وه چې یعنې په دې شرایطو کې باید سړی یعنې بې جهته پاتې نه شي ځکه چې دا داسې د افغانستان داسې شرایط دي چې موږ ټول یې وینو په سترګو یې وینو هېڅ شی د چا نه پټ نه دي او داسې حالت دی که هغه طرف سړی نیسي هلته حالات هغه رقم دي ټول خلک یې په سترګو ویني چې څه آینده څه راتلونکي او د چا په لاس به د چا په لاس به غلام یعنې دا ټول مسایل خلک خپله ویني اوس فعلا په دې شرایطو کې موږ افغانستان کې یو نظام لرو دا صحیح خبره ده چې په نظام کې مشکلات شته دی ډېر رشوت پکې شته دی ډېرې معاملې پکې شته دی د دې کې هېڅ دغه د دې کې دغه نشته دی ولې خو بیا هم نظام شته دی یو سیستم شته دی وزارت شته دی معینیت شته دی خدمات شته دی ادارات شته دی هغه یو نظام چې هغه بنسټیز دغه سیستم شته دی عربي پوهنځی شته دی پوهنتون شته دی لیسه شته دی استاد شته دی معلم شته دی یعنې دغه ټول شیونه دغه داسې یو منظم نظام دی یعنی دغه دوه خبرې دي یا باید سړی هغه طرف ونیسي یا باید سړی دې طرف ونیسي دا بعضې دوستان زمونږ زماني صاحب زه یو څو سپینې خبرې کوم په دې فیسبوک کې ځینې رنګارنګ تبلیغات کوي رنګارنګ خبرې کوي یو ورځ یو رقم خبرې کوي بله ورځ بل رقم خبرې کوي او ولې هېڅ هغه دغې معلوم نه وي هدف یې معلوم نه وي نو زه نه پوهېږم ما بعضې دوستان یا د لایک په خاطر به دا کارونه کوي یا د دې په خاطر چې څوک یې وپېژني خو او که همداسې څوک دا کارونه کوي دا هم ښه کارونه نه دي نو داسې مسایل شته دی زماني صاحب ډېرې خبرې نور هم شته دی خو دا چې وخت کم دی نو زه ډېرې خبرې نورې نه اوږدوم نو دا هر څه موږ په سترګو وینو موږ باید د دې نظام ملاتړ وکړو زه شخصا دا زما شخصي نظر دی او دا مې دغه دی چې په نظام کې موږ هر نوع کمبودي لرو د کې هېڅ شک نشته دی هغه به په مرور زمان سره موږ به اصلاح کوو تر څو چې خلک اقدام ونه کړي تر څو چې ولس اقدام ونه کړي تر څو چې خلک رایښ نه شي د هیڅ چا په تمه باید سړی موږ ونه اوسېږو ځکه چې تر کومه وخته پورې که هغه یوه ډلکۍ راشي بیا هغه بله ډله به بیا ناراضي بیا به دغه حالت وي تر څو چې ټول ولس منظم رایښ شي او هغه په خپلو خواو بدو باندې پوه شي نو بیا هغه نظام هم سیستم هم جوړېږي هغه وطن هم جوړېږي ابادي هم راځي یعنې هغه ټول مسایل سره جوړېږي نو دا یو څو خبرې زما شخصي نظر او بابا صاحب او زه نورې خبرې اوس فعلا نه لرم نو که تاسې څه ویل لرئ مهرباني
مرګورو ځکه زما اواز تاسو نه درته او زما په خسرت کاری مایک بندو یا پکې کوم ستونزه و نو هغه برابر شول خو هغه خبرې تاسو درنه راغلی ځکه دا لایو بل خراب شوی می نو هغه تاسو نه زه بخنه غواړم ځکه چې دغه دا لایو به زه به کېدلی شي دومره پاتې نشي دا ژوندی پروګرام ځکه دا به ریکارډ ته نه ځي ځکه چې دې کې هلکه به که په آینده کې دلته پاتې ځکه دې کې په منځ کې ډېر زیاتې ستونزې پکې وي نو انشاءالله تعالی زه دا پروګرام باندې به بیا ورځ بیا راځو په دې به بیا خبرې کوو نو په هغې کې مقصد زموږ دا و دا اوس چې افغانستان کې یوه ډله هم د قدرت او د زور د لارې حکومت ته نشي رسېدلی نو که هغه حکومت دی هم څومره چې لکه ناټو وه دغه د امریکا وه هغې په دې دومره قدرت سره په دې ونه توانېدل چې طالبانو له شکست ورکړي او په افغانستان کې سرتاسري سوله راولي نو له دې وروسته بیا څه راولي او طالبان هم نشي کولی چې خپله په خپل زور باندې دغلته حکومت وکړي او په خپل زور باندې واک ته ورسېږي خو دې کې تاوان د افغان ولس دی مري پکې افغانان کډوال کېږي به هم پکې دوی او تاوان او زیان یې افغانانو ته رسېږي خو ملګرو بخښنه غواړم ځکه چې دا پروګرام په منځ کې تقریبا 3-4 دقیقې هغه مایک صحیح کار نه کوي نو هغه پروګرام صحیح نه شوی دا پروګرام به هلته سیف کېږي نه یا محفوظ کېږي به نه دا به موږ لرې کوو انشاءالله تعالی بله ورځ باندې چې بیا موږ راولو همدا عنوان سره به بیا په دې باندې دوباره بېرته خبرې کوو هغه ملګري چې اوس تاسو په ژوندۍ بڼه باندې موږ دلته ګورئ تاسو ټولو ته ډېر زیات سلامونه ځکه ځینې وخت دا تخنیکي ستونزې راځي ځکه مایک بند ورات کاري ما خبرې کولې زما ورته پام شوی نه نو هغه منځ کې ډېر زیات لکه هغه ګیپ راغلی و نو زه انشاءالله تعالی بیا وروسته خبرې کوو ملګرو دا پروګرام ډېر ضرور دا باید پاتې شوی وی هغه پاتې کېږي به نه ځکه چې خندیر کې شوی باور صاحب خیر هغه دوستانو چې لیدلی دی هغه خو خیر په صورت که سبا ته موږ بیا راشو لایف به هغه بیا دې وګوري ګنې نور دوستان به انشاءالله وګوري همدا موضوع به انشاءالله سبا شپه به ورباندې خبرې وکړو او ځکه دا ډېر ضرور ده ځکه دې کې یو ډېر څه پکې پاتې شولو ځکه یو خو موږ هغه لاریون باره کې خبرې وکړو هغه هم ډېرې ضرور وي اړینه مسله وه ځکه هغه بیا نه کېږي ځکه دا پروګرام د ډېر لږ وخت لپاره به زما د فیسبوک په پاڼه باندې بیا به دا زه لرې کوم ځکه چې په منځ کې دې کې ډېره تخنیکي ستونزه وه ډېر وخته پورې اواز نه و لکه ما خبرې کولې خو هلته غږ نه تو ځکه اواز بند و کېدلی شي د مرګو به دا ویلي کړي مې چې اواز نه ځي خو بس خیر او اواز نه و باور صاحب ځکه ما هم چې کمره مې بنده کړه مال چې زنګ درته ووایم دې په خاطر باندې که نو اواز دې بیخي نه و او نه اواز نه نو بیا دا پروګرام پاتې کېږي به نه ملګرو بس تاسو څخه د الله پاماني واړو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارام او سوکاله او شپه په خیر او په راتلونکي کې بیا تاسو کوم ملګري غواړئ موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخلئ نو تاسو کولی شئ ما ته ولیکئ زه به تاسو ته بیا د دې هغه لینک به در ولېږم بیا به د هغې د لارې تاسو هم پروګرام کې برخه یا ګډون وکړئ بس د الله په امان خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ په خیر دوستانو مهرباني